باشندگان ولسوالی قرباغ ولایت غزنی نزدیک به 10 کیلومتر سرک را با هزینه‌های شخصی بازسازی می‌کنند. این سرک که 9 کیلومتر طول و 7 متر عرض دارد، از سوی مردم محل جغلاندازی و هموارکاری می شود. باشندگان محل می گویند که پیش از این مسیر یاد شده به دلیل خرابی و کمرز بودن، رفت و آمد را دشوار ساخته بود و آنان با مشکلات روبرو بودند. د دې سړک اوږدوالی 9 کیلومتره ده او د دې سړک سورس ده 9 متره ده. د دې سړک د رغولو مصارف د کلیوالو خلکو لخوا ورکول کیږي او د منطقې عام ولس په دې باندې کار کوي او د ولس لخوا رغول کیږي. دغه سړک چې و مخکې ډېر تنګ و، تقریبا 4 متره بر یې لارو، اوس الحمدلله 7 متره بر سو. ځوانانو دې منطقې لپاره ډېر کار وکړو. د دې منطقې خلک خوشحاله دي، موټروانان خوشحاله دي، خلک په راحته دي. مخته ډېرې لارې خرابې ولې، اوس خو ماشاءالله ډېرې لارې اساني شوله. خدای تعالی دې له ټوله سره ښه وکړي چې کوم یې خدمت کړی ده، الله تعالی دې له ټوله ته اجر جمیل ورکړي. مسئولان محلی نیز ضمن استقبال از این اقدام تاکید دارند که مردم همواره در بازسازی و توسعه زیربناها با حکومت همکار بودند. خلک اوس دې نتیجې ته رسېدلي دي، الحمدلله چې امارت او موږ په ګډه کار وکړو، ډېر کار کولی سوای. دا اوس دلته چې ما له سپین سره کسرانو سره مجلسونه کړي دي، هغه دې نتیجې ته رسېدلي دي چې موږ مکمل 100% کې له حکومت سره باید همکاري وکړو او په شرایطو کې بالفعل حالت کې باید مکمل همکاری وکړو او هم یې کړې ده. این در حالی است که چندی پیش نیز باشندگان ولسوالی اندر این ولایت یک سرک 4 کیلومتری را به کمک هزینه‌های شخصی بازسازی کرده بودند.